تاسو ته پته شته چې په امریکن انګلیش کې یو دکان ته سٹور ویل کیږي، خو په برټش انګلیش کې همدغه دکان ته شاپ ویل کیږي. همدغه شان په امریکن انګلیش کې یو ځنګل ته فارست ویل کیږي، خو په برټش انګلیش کې همدغه ځنګل ته بیا د وډز ویل کیږي. ریاضي ته په امریکن انګلیش کې میث ویل کیږي او په برټش انګلیش کې ورته میثس ویل کیږي. نن په دې ویډیو کې زموږ ټارګټ دی موږ به دا زده کوو چې په برټش او امریکن انګلیش کې څه فرق دی او داسې ډېر الفاظ به زده کوو چې هغه په برټش انګلیش کې یو شانتي ویل کیږي او په امریکن انګلیش کې بل شانتي ویل کیږي. So if you are curious and if you want to learn about the British and American English, that what is the difference, then stay tuned because you are on the right place. This video will clear your conception. Number 1. څنګه چې تاسو په تصویر کې کتلی شئ چپس په امریکن انګلیش کې دغه چپس ته یعنی د الوګانو چپس ته ویل کیږي فرنچ فرایز او چپس هم ورته ویل کیږي CHIPS چپس که چپس ورته وي او که فرنچ فرایز ورته وي دا یو امریکن لفظ دی. او په برټش انګلیش کې یعنی د انګلند خلکه همدغه چپس ته کرسپ وي. کرسپس صرف کرسپ نه کرسپس. نو په امریکن انګلیش کې چپس یا فرنچ فرایز او په برټش انګلیش کې کرسپس. I love this بسکټ بسکټو ته په امریکن انګلیش کې کوکیز ویل کیږي او په برټش انګلیش کې دا بسکټ دی. په امریکن انګلیش کې دې ته څه ویل کیږي کوکیز او په برټش انګلیش کې بسکټ. که ته چېرته امریکا ته لاړ شي یو دکان ته وردن نشي او هغوی ته ووایې ما ته بسکټ راکړه نو هغوی ته دا بسکټ نه درکوي کوم چې ستا مطلب دی ځکه چې هغوی ته بسکټ نه وي هغوی دې ته کوکیز وي. د بسکټو په ځای باندې تا ته یو بل څه درکوي. لاری یا ټرک موږ ورته پښتو کې وایو خو په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کیږي ټرک یا ټریلر. هغوی ورته ټرک هم وایي او ټریلر هم وایي او بیا په برټش انګلیش کې ته لوري ویل کیږي لوري. اوس پته نشته چې د برټش انګلیش نه موږ پښتنو دا لفظ پښتو ته راوړی او که نه د پښتو نه دوی دا انګلیش ته وړی لوري او لاری. په امریکن انګلیش کې ټرک ټریلر په برټش انګلیش کې لوري په پښتو کې لاری. بیت الخلا په امریکن انګلیش کې بیت الخلا ته ویل کیږي ریسټ روم. ریسټورانټ ورته نه ویل کیږي ریسټ روم یا باتروم. مونږ چې وایو باتروم ته نو دا اصل کې یو امریکن لفظ دی خو په برټش انګلیش کې یعنی د انګلند خلکه بیت الخلا ته وایي ټوایلیټ ټوایلیټ. په امریکن انګلیش کې ریسټ روم یا باتروم په برټش انګلیش کې ټوایلیټ. په پښتو کې څوک دې ته مرچ وایي څوک ورته مرچکې وایي موږ ورته مرچکې وایو او په انګلیش کې دې ته څه ویل کیږي پیپر. خو دا پیپر ورته په برټش انګلیش کې وایي. په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کیږي بیل پیپر. په امریکن انګلیش کې ورته ویل کیږي بیل پیپر بیل پیپرز او په برټش انګلیش کې ورته صرف پیپرز ویل کیږي او په پښتو کې ورته مرچ یا مرچکې. او تاسو ورته څه وایئ په کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ. موږ چې وایو پینټ شرټ په پښتو کې موږ وایو پینټ شرټ. تقریبا په پښتو کې ورته پتلون ویل کیږي. زما پښتو ډېره ډېره صحیح نه ده خو دا پینټ چې کوم دی دا ورته اصل کې په امریکن انګلیش کې ویل کیږي. په امریکن انګلیش کې دې ته څه وایي دې ته وایي پینټ او په برټش انګلیش دې ته وایي ټراوزر. پینټ امریکن انګلیش برټش انګلیش ټراوزر. پښتو انګلیش نه صرف پښتو کې ورته مونږه پتلون وایو. کله چې تاسو خپل کمره خپل کور وغیره را جارو کړئ نو تاسو ته به دا په لاس درشي. په پښتو کې څوک دې ته خځله وایي څوک ورته سره وایي څوک ورته همداسې ګندګي وایي. تاسو دوی ته څه وایئ په کمنټ سیکشن کې دا موږ ته خامخا ووایئ. خو په انګلیش کې دې ته څه وایي په انګلیش کې دې ته ویل کیږي ګاربیج. ګاربیج ګاربیج ورته ویل کیږي خو په یو اس اے کې یعنی په امریکن انګلیش کې په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کیږي ګاربیج او په برټش انګلیش کې ورته ویل کیږي رابش رابش. تاسو ته پته شته چې دا څه شی دی ماشومانو ته چې خلک اچي اغوندي ورته دې ته موږ وایو پیمپر خو په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کیږي ډایپر. ډیاپر نه دی ډایپر په امریکن انګلیش کې او په برټش انګلیش کې دې ته ویل کیږي نیپي نیپي.
خو پته نشته چې اصل کې په پښتو کې دې ته څه ویل کیږي. کله چې یو ماشوم په ژړا شي نو بیا خلک د دې نه کار اخلي. خدا ګوره ما ته پته نشته چې په پښتو کې دې ته ما ته پته چې په پښتو کې دې ته څه وایي، خو که زه چېرته ویم نو کیدی شي چې ما پورې وخاندئ. نو ښه به دا وي چې مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې موږ ته دا ووایئ چې په اصل پښتو کې دې ته څه ویل کېږي او تاسو دې ته په پښتو کې څه وایئ. نو په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کېږي پیسیفایر. پیسیفایر تقریبا دا پیسیفایر د پیس لفظ نه راغلی. د پیس مطلب دی امن. او کله چې ماشوم په ژړا شي نو په هغه ځای کې امن نه وي. کله چې ورته واپس د دې نه کار واخلي دا ورته په خوله کې ورکړي نو بیا هلته امن واپس بحال شي. او په بریټیش انګلیش کې بیا دې ته ویل کېږي ډمي. ډمي په امریکن انګلیش کې پیسیفایر او په بریټیش انګلیش کې ډمي. دې ته زیات خلک وایي کوټبال. موږ به هم چې واړو موږ به رسه نه ویل فوټبال، موږ به ویل کوټبال. خو اوس هم ورته څه خلک کوټبال وایي کوم چې یو غلط لفظ دی. نو په بریټیش انګلیش کې دې ته فوټبال وایي او په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کېږي کوټبال. نه په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کېږي سوکر. سوکر تاسو کله په دې کې سفر کړی؟ ما خو ورکې هیڅ کلم نه دی کړی. انشاءالله یو ورځ به ورکې سفر کوم. دې ته په امریکن انګلیش کې ایرپلین ویل کېږي. سپیلنګ ته وګورئ ایرپلین. او په بریټیش انګلیش کې ورته ویل کېږي ایروپلین. تاسو به خامخا کتلی وي په کوم ځای کې وي ایرپلین، په کوم ځای کې وي ایروپلین. نو ایروپلین چې کوم دی دا د بریټیش انګلیش دی او ایرپلین چې دی دا د امریکن انګلیش دی. او دې ته په پښتو کې جاز وایي. موږ ورته جاز وایو خو تقریبا په اصل پښتو کې دې ته الوتکه ویل کېږي. دا ولې کار نه کوي؟ چوټي. چوټي ته په امریکن انګلیش کې ویل کېږي وکیشن. وکیشن. او په بریټیش انګلیش کې چوټي ته ویل کېږي هالیډے. هالیډے په بریټیش انګلیش کې چوټي ته او وکیشن په امریکن انګلیش کې چوټي ته ویل کېږي. تاسو دا پیژنئ فلای اوور چې ورته موږ وایو د یو سړک د پاسه چې بل سړک داسې بره تیر شوی وي هغې ته ویل کېږي فلای اوور. خو دا فلای اوور چې دی دا د بریټیش انګلیش لفظ دی او په امریکن انګلیش کې ته اوور پاس ویل کېږي. په امریکن انګلیش کې اوور پاس، په بریټیش انګلیش کې فلای اوور. په پښتو کې ماته پته نشته، که تاسو ته پته وي نو موږ ته ووایئ. د دې په ذریعه سره موږ بره چتونو ته خیږو او د برو چتونو نه لاندې راکوزیږو ښه په آرام سره، ښه په سکون سره. موږ چې ورته لیفټ وایو چې په لیفټ کې بره وختم، په لیفټ کې لاندې رالم. خو دا لیفټ چې کوم دی دا د بریټیش انګلیش لفظ دی. په امریکن انګلیش کې د لیفټ ته ایلیویټر وایي. ایلیویټر په امریکن انګلیش کې، په بریټیش انګلیش کې لیفټ. کله چې موږ په پنسل باندې کار لیکو او زموږ نه به یو ټکی غلط شو نو موږ به بل یو کس ته ویل کنه که موږ سره به نه و ستا ربړ لږ راکړه چې دا پې زه صفا کم یا دا پې زه وران کم. ربړ دا ربړ نه دی، دا ربر دی. په بریټیش انګلیش کې دې ته ویل کېږي ربر. ربر. او په امریکن انګلیش کې دې ته ویل کېږي اریزر. اریزر. دا یو قطار دی او په قطار کې ودرېدل آسان کار نه دی. خو دې قطار ته په بریټیش انګلیش کې اول به په امریکن انګلیش کې په امریکن انګلیش کې یو قطار ته که ته چېرته بیل داخلې یا بل یو څه داخلې په لاین کې ولاړې په قطار کې نو قطار ته په امریکن انګلیش کې لاین ویل کېږي. لاین. او په بریټیش انګلیش کې کیو. دا سپیلنګ یې لږ عجیبه شانې دی خو دا همدغه شانې د اے بي سی والا کیو هماغه شانتې ویل کېږي. کیو قطار ته وایي په بریټیش انګلیش کې او لاین قطار ته وایي په امریکن انګلیش کې. تاسو به اورېدلي وي ځینې خلک وایي موږ په موټر وی باندې لاړو، په موټر وی باندې پلانکیزي ته لاړم. دا موټر وی لفظ چې کوم دی تاسو په تصویر کې ښکاري دا اصل کې د بریټیش دی. په بریټیش انګلیش کې پښتو کې خو پته نشي څه ورته خو دې ته موټر وی وایي او په امریکن انګلیش کې دې ته های وی وایي. نو که تاسو چېرته د چا نه واورئ های وی نو دا های وی چې کوم دی دا د امریکن انګلیش لفظ دی او موټر وی د بریټیش انګلیش لفظ دی. Now it is time for an alphabet to appear here. دا چې کوم دی یو الفابیټ دی یعنې دې ته موږ زیډ وایو که نه خو دا زیډ د بریټیش انګلیش یو لفظ دی. په امریکن انګلیش کې دغه زیډ ته بیا زی وایي. هغوی داسې نه وایي زیډ، هغوی وایي زی. بریټیش انګلیش وایي زیډ.
او په اخره کې کله چې سنټنس ختم شي نو د سنټنس یعنی د جملې په اخره کې موږ دا ډاټ لګو یعنی فول سټاپ. دا فول سټاپ چې کوم دی دا ته په برټش انګلیش کې وایي. د سنټنس په اخره کې چې موږ کوم ټکی لګو کوم ډاټ لګو په برټش انګلیش کې دې ته ویل کېږي فول سټاپ. موږ وایو کنه چې په اخره کې فول سټاپ ولګوه په اخره کې فول سټاپ ونه لګاو نو دا فول سټاپ د برټش انګلیش یو لفظ دی. په امریکن انګلیش کې د فول سټاپ ته ویل کېږي پیریډ. او همدغه سره زموږ ویډیو اختتام ته رسي. ان شاء الله زما یقین دی چې نن د ویډیو نه به هم تاسو ډیره زده کړه کړې وي څه نوي څه هم زده کړې وي او موږ به تاسو وخت نوي ضایع کړی. درې نه بعد که چېرته تاسو موږ ته پیغام راکول غواړئ چې موږ د په یو ټاپک باندې ویډیو جوړ کړو نو بالکل دا ستاسو خپل چینل دی موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او ان شاء الله زه هر وخت خپل پوره کوشش کوم چې څنګه ویډیو تاسو غواړئ او ما شانې جوړ کړم. په دې چینل باندې چې څومره ویډیوګانې دي دا ټول ستاسو په خوښه باندې جوړې شوي. او که چېرته تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ د انګلیش ګرامر سپوکن انګلیش الفاظ جملې او داسې ډېر څه زده کول غواړئ نو زموږ په چینل باندې اویلیبل دي. په همدغه ځای باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو نه هم فایده واخلئ. د هغې لینک ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی وي او د ډسکرپشن مطلب دی د ویډیو نه د لاندې ځای. که چېرته تاسو ته اردو درځي نو بیا زموږ یو بل چینل هم شته فرینک ټرینر چې په هغې باندې ډېرې زیاتې انفارمیټیو د معلوماتو نه ډکې ویډیوګانې پرتې دي چې به ستاسو په علم کې ډېر اضافه وکړي او ډېر نوي څه به زده کوئ. په دغه چینل باندې په اصل کې موږ انګلیش په اردو کې خایو نو که اردو درځي بیا هغه چینل ته هم لاړ شئ. See you inshallah next time د همیشه په شانې until take care او په الله سپارم.